نن صرف هغه حیوان ذبح نه کړو، نن بیا کومه کینه چې په زړه کې د هر چا لپاره وي، د هر چا لپاره وي، که په داخل د کور کې، که په خارج د کور کې، که د انډیوال لپاره وي، که د دوست لپاره وي، که د ملګري لپاره وي، د هر چا لپاره وي. راځي هغه حیوان سره نن خپله کینه هم ذبح کړو، راځي نن خپله غصه هم ذبح کړو، راځي نن خپله وارخطایي هم ذبح کړو، راځي نن خپله غلط فهمي هم ذبح کړو. هر هغه څه چې زمونږ او تاسو د کورني چوکاټ سره سستوي هغه هم ذبح کړو. صرف هغه حیوان ذبح نه کړو چې شاړو پران راتیر کړو، هغه ذبح کړو. نن راځي خپل هغه ټول منفي عادتونه او فکرونه ذبح کړو چې هغه څخه زمونږ او تاسې ژوند پورته پاتې دی. موږ او تاسې کور کې درار سره پیدا شوی دی، ولو که هغه هر څه وي، بد اخلاقي وي، بې حوصلګي وي، کم حوصلګي وي، بې صبري وي، وارخطایي وي، دروغجني وي، یا کم حوصله، چې هر رقم هر مشکل وي، یو مشکل هر انسان یو مشکل چې هر رقم مشکل وي چې هر انسان کې وي، هر کورنۍ کې وي، هغه هم ذبح کړو چې تر څو